ما درته ویل چې د الله تعالی سره تعلق جوړول، چې کله د الله تعالی سره تعلق جوړ سي نو بیا د رزق دروازه د الله تعالی د طرفه د هغې سختي او اساني د انسان سره د الله تعالی د تعلق پر بنیاد ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوذر ته نصیحت کی ورته یا ابوذر د دې اسمانو سره لوړ د الله تعالی عرش دی، د الله تعالی د عرش سلاند یو دروازه ده، د هغې سختي او اساني دا د الله تعالی سره پر تعلق باندې جوړه ده. چې کله د انسان په دنیا کې د الله تعالی سره تعلق وي نو بیا الله تعالی د هغې څخه د انسان د ضروریاتو راستولو ډېره اسانه طریقه انتخابوي او په ډېره اسانه طریقه باندې د هغې د رزق د پوره کولو او د ضروریاتو د پوره کولو بندوبست کوي. او چې څومره په تعلق کې سختي کې کمی کېږي او د انسان او د الله تعالی په مابین کې چې څومره دوری او لرېوالی راځي، الله تعالی هغه دروازه هغه درجه کې ورته سختوي. بیا به نه د انسان کار په حکومت باندې پوره کېږي، بیا به نه د انسان زندگی په وزارت باندې پوره کېږي، بیا به د انسان علاج په دوا باندې نه کېږي، بیا به د انسان ټوله زندگی د ډاکټرانو د طبیبانو نظر کله د دې پر دروازه باندې ګرځه کله د دې پر دروازه باندې ګرځه. ځکه الله تعالی د هغه انسان د زندګۍ څخه برکت ختم کړي نو بیا په هغه راغلی نفقه د سړي ګزاره نه کېږي او د انسان د صحت څخه برکت ختم سي، د انسان د رزق څخه برکت ختم سي، د انسان د کارونو څخه برکت ختم سي، د انسان د قوت څخه برکت ختم سي، د انسان د عمر او د ژوند او د زندګۍ څخه برکت ختم سي. نو بیا خو په هغې بنیاد دی چې د انسان تعلق د الله تعالی سره ډېر کم وي. نو ما درته ویل چې کله تعلق جوړ سي بیا انسان دې نافرمانیو ته ولې مجبوره دی، بیا انسان د الله تعالی ناراضګۍ ته ولې مجبوره دی، بیا انسان و دروغ و دوکې ته ولې مجبوره دی. حضرت ابو مسلم خولانی یو تابعی دی غالبا د صحابو څخه وروسته یو ورځ اعلان یې وکړ چې زه د یمن څخه حج ته ځم. حضرت ابو مسلم خولانی په یمن کې اوسېدی چې کله د هغې لوی بزرګ دی، د علاقې مشهوره انسان دی، چې کله د هغې د حج قافله برابریږي نو د هغې سره په زرونو انسانانو د حج اراده وکړه چې موږ ټول ستا په قافله کې حج رسو. چې هر څومره انسانان برابر سلو حضرت ابو مسلم خولانی دویم اعلان ورپسې وکړ چې زما سره به حج له هغه څوک ځي چې د هغې سره توشه نه وي ورسره، د هغې سره نفقه نه وي ورسره، د هغې سره سکه نه وي ورسره، د هغې سره ګوله نه وي ورسره، د هغې سره د لارو د چښلو اوبه نه وي ورسره، یو ضرورت به د چا سره نه وي ورسره چې د کم چا دربار له ورځو د هغې پر اسره باندې به ورځو. بس په لاره کې به بندوبست هغه راته کوي، په لاره کې به مې ضرورت هغه رافره کوي او په لاره کې به زموږ د لارې د ټولو سفر ترتیب به هغه راته جوړوي. نو هغه څوک به زما په سفر کې ځي که د چا سره نفقه او سکه ورسره وي هغه زما د سفر ملګری نه دی. نو هغه زمانه کې چونکې انسانیت دشتونه دي، د اوښانو سفر دی، د حیوانانو سفر دی او ریګونه دي چې د چا سره نفقه او اوبه توشه نه وي ورسره هغوی به څنګه ځان رسوي. نو هغه خلک کرار جلا کېږي یو څه کسان ورسره پاته سو د 80 د 80 کسانو په شاوخوا کې. هغې ورته وایي چې زموږ ستا سره بس بالکل عهد دی، زموږ ستا سره بیعت دی او زموږ ستا سره د سفر نیت دی چې ته څنګه ځې موږ هم په هغه شکل باندې ځو. که ته د لوږې سفرلارې باندې هلاکېږې موږ به هم هلاکېږو، او که ته د تندې سفرلارې باندې چولاوه کېږې موږ به چولاوه کېږو. حضرت مالک ابن دینار خپل قافله د یمن سره روانه کړه چې کله د یمن سره منزل پر منزل چې سفر ډېر خلک ستړي سو، په لاره کې اوبه نسته، خلک تږي سو، نفقه ختمه سوله، د خلکو وس تمام سو. نو ټولو ملګرو حضرت مالک ابن دینار حضرت ابو مسلم خولانی ته شکایت وکړي چې حضرت زموږ بندوبست به څنګه وي. نو حضرت ابو مسلم خولانی ورته تاسو خیمې ودروئ بس دلی کوچ وکړي. حضرت ابو مسلم خولانی 2 رکعات لمونځ کوي او د لمانځه څخه وروسته پر دې ګوډو راپورته کېږي لکه یو سړی چې په جوش کې راس او د لاس د الله تعالی دربار ته پورته کړي. یا الله دومره انسانان دي او دا ستا دربار له میلمانه د روان دي. یا الله دنیا کې چې د یو بخیل کور ته دومره انسانان ورځي هغې به د دې د نفقې بندوبست کوي او هغې چې د خپله کور څخه د غسې رخصتۍ هغې ته به حیا ودرېږي. یا الله ته د ټولو سخیانو سخي یې موږ ستا کور له روان یو، ستا دربار له روان یو.
وی الله کته بني اسرائیلو ته 40 کاله د اسمانه سمنو سلواره شوکې دا د محمد رسول الله غلامان دي، د دې د خورکی بندوبست وکړه. هغه مرګره قسم خوري چې مالک ابن دینار د دعا د ځای سپورته سوی نه دی، بیا په خیمو کې سترخانونه ورسو، بیا په خیمو کې نفقې شي شور شو، او چې څومره حیوانان دي د هغې دپاره چاره و واښه و هر څه برابر سو. چې کله نفقه وخوړل سو نو مرګرو دا اراده وکړه چې فاته نفقه به راټوله کړو، دا به مې د لارې بندوبست. حضرت مالک ابن دینار د هغې څه یې منع کوي، ورته یې خلکو چې در دې ځایه پورې کوم چا نفقه راورسوله دا نفقه به در بیت الله در سفره پورې در هغه ځای پورې به زموږ ټوله بندوبست د هغې په ځای بیا هغې در خپل منزل مقصود سره په دې باندې په دې شکل ځان رسي. په لاره کې مخ له دریاب راغلی او د غرنۍ سیمې دریاب دی، هغه ډېر طغیاني، هغه ډېر چابک، هغه ډېر تیز او مخ دریاب ونیوی، د دې سره کښتۍ هېڅ بندوبست نشته. د حضرت مالک حضرت ابو مسلم خولاني بیا دعا کوي، وی الله کته د بني اسرائیلو د پاره په دریاب کې موسی علیه السلام ته لارې ورکوي او دریاب ورته 12 لارې کیږي او دریای نیل غوندې دریاب د حضرت موسی علیه السلام د مخه څخه لرې کیږي او په هغې کې حضرت موسی علیه السلام تګ کولی شي. نو یا الله دا خو ستا د محبوب غلامان دي، ستا د محبوب امت دی، د دې دپاره به په دې دریاب کې د لارې بندوبست کوي. چې کله دعا وکړه دې مرګرو ته وایي زه په دې دریاب ګډېږم، تاسو په ما پسې راګډ سئ. یوه خبره درته کوم که په دریاب کې د چا هر څومره معمولی شی ورک سو د هغې ذمهواره به زه یم، هغې بیا راسئ زما سې وخت. مالک ابن دینار پر دې دریاب، حضرت ابو مسلم خولاني پر دې دریاب باندې روان سو. چې کله روان سو نو مرګري ورپسې دي هغه راوي قسم خوري زما په خدای قسم چې زموږ د وښانو تلي د پښو تلي د دریاب په اوبو نه ودېدلې نه، ولا یبلو خفاف ابلنا، زما په خدای قسم چې د وښ دا تلي د رفایه پورې په هغې د دریاب په اوبو باندې نه ودې نه سوې. چې د دریاب مابین ته ورسېد یو ملګري قصدن په دې دریاب کې لوټه وغورځوله، چې ویې غورځوله د دریابه څه چې کله تیر دستي رالی ابو مسلم خولاني ته وایي تاسو زموږ د هر څه ذمهواري اخیستې ده، دریاب زما څه لوټه غرقه کله زه خپله لوټه غواړم. حضرت ابو مسلم خولاني در لاس ونیوی برته یې راوستی دریاب ته، چې د دریاب کمې کنارې او غاړې له راځي نو دریاب هغه لوټه د کنارې پر غاړه باندې ورته فیشوي. حضرت ابو مسلم خولاني هغه سړي تېر کړي. ما درته وی هغه خلک هغه د الله تعالی بندګانو د هغې تعلق د الله تعالی سره و، هغه د پیغمبر علیه السلام امت و، هغه د پیغمبر علیه السلام د شفاعت امیدواران انسانانو، هغې زندگی په داسې اشکالو تېرېدل. زما او ستا زندگی ده او زما او ستا زندگی دی الله تعالی د رحم لاندې راولي.